بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ او په خپلو کورونو کې د کورنیو ترڅنګ سلامت اوسئ. بیا هم د تاسو د کورونو ښوونکې زینب حمیدي د تاسو په چوپړ کې دلته حاضره ده او د تاسو د ننني لوست دپاره تاسو ته ښه راغلاست وایي. ګرانو زده کوونکو، د تاسو د نن لوست چې د دریم ټولګی ریاضي مضمون په پښتو ژبه دی، د تاسو تیر عنوان د عددونو پیژندنه له 10,000 څخه تر 100,000 پورې وه، چې نن یې موږ په دغه څانګه کې یا په دغه برخه کې د هغه درسونو اړوند پوښتنې کار کوو. یعنې دا هغه پوښتنې دي چې د تاسو د کتابونو په 18مه پاڼه کې تاسو لیدلی شئ. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو د خپل کتابونه کتابچې د ځانه سره لرئ او د دې مخه چې تاسو د خپل د نن د نوي لوست ته راشئ، د تاسو تیر لوست کې د تاسو کورنۍ دنده به مو هم په ښه توګه سره څه کړي وي، په خپلو کتابچو کې لیکلي وي. د تاسو د نن لوست چې د پوښتنې دي، د تاسو د کتاب 18مه پاڼه یا په 18 مخه کې تاسو لیدلی شئ. انشاءالله چې تاسو به د خپل د کتابونو دغه برخه خلاصه کړې وي او تاسو به آماده یاست. د پوښتنې لومړی سوال یې موږ ته ویلي څو عددونه ولیکئ چې د هغو د سلیزو په مرتبه کې 9 او د لسیزو په مرتبه کې 3 وي. لومړی موږ د خپل اعداد جوړوو. ګرانو زده کوونکو، که چېرته موږ د خپل اعداد جوړ کړو نو باید له هغې موږ کولی شو چې دغه اعداد ولولو. یعنې موږ ته یې ویلي چې سلیزه مرتبه یې 9 وي او لسیزه مرتبه یې 3. یعنې 9 او 3 لیکو، یویزه مرتبه چې هر هغه عدد وي موږ ته یې فرق نه کوي. یعنې دلته که موږ 4 ولیکو څه شول؟ 940. لسیزه مرتبه یې څه شی ده؟ 3 او سلیزه مرتبه یې 9. په همدې ډول باندې موږ ته یې ویلي څو عددونه ولیکئ، یعنې دغه عدد باید د یو نه ډېر وي. په همدې ډول بیا هم موږ سلیزه مرتبه خپله لیکو، لسیزه خپله لیکو، په یویزه کې 5 لیکو، یعنې 915. په همدې ترتیب 916، 920 یا هم 910. ومو لیدل ګرانو زده کوونکو، موږ 15 اعداد داسې پیدا کړل چې د هغې لسیزه 3 او سلیزه 9 وه. بلکل څنګه چې تاسو په خپلو کتابچو کې لومړی پوښتنه لیکئ، د پوښتنې لارښوونه به لیکئ، بیا به هم ځواب او دغه ځواب به تاسو دلته حلوئ. په همدې ترتیب سره موږ ته د بلې درس یا د بلې پوښتنې لارښوونه شوې ده. دغه لارښوونه یې موږ ته داسې ښایي چې لومړی به موږ د خپله دا لارښوونه لولو او بیا به یې هم د هغې ځواب ترلاسه کوو. پوښتنه د موږ داسې ده، یو عدد ولیکئ چې د سلیزو په مرتبه کې 4 او د یویزو مرتبه کې 2 راشي. یعنې موږ به دلته لومړی ولیکو چې ځواب یا جواب. موږ ته ویلي یو عدد داسې ولیکئ چې سلیز یې مرتبه کې 4 راشي، 4 او په یویزو مرتبه کې 2 راشي. یعنې د دغې د سلیزو او د یویزو ترمنځ مرتبه یا د دغې په منځ کې کومه مرتبه دی؟ ګورئ، یویزه مرتبه او سلیزه. په منځ کې کومه مرتبه ده؟ لسیزه. یعنې دغه لسیزه مرتبه چې موږ هر عدد ولیکو فرق نه کوي. نو راځئ چې موږ دلته ولیکو یو. کوم عدد شو؟ 412. هغه عدد چې د هغې یویزه یې 2 ده او سلیزه یې 4 ده. لسیزې چې هر عدد تاسو کولی شئ د دې په ځای 2، 3، 4، 5، 0، یعنې د 0 نه تر 9 پورې ولیکئ یو عدد. خو یعنې تاسو یویزه باید 2 وي او سلیزه مو 4 وي. موږ د خپل دغه سوال هم وکړای شو چې په ښه توګه یې ځواب کړو. یعنې یو عدد ولیکئ چې د سلیزو مرتبه کې 4 او د یویزو مرتبه کې 2 راشي. یویزو مرتبه کې 2 دي، سلیزو کې 4 دي، په لسیز کې 1. یعنې دغه یو په ځای تاسو کولی شئ چې لا نور اعداد هم لکه 402، 442. په همدا رقم باندې نور ډېر زیات اعداد کولی شئ چې لاسته راوړئ. ګرانو زده کوونکو، راځو د درېیمې پوښتنې ځواب ته. په درېیمه پوښتنه کې بیا هم تاسو لومړی پوښتنه په خپله کتابچو کې ولیکئ او بیا هم د هغې ځواب.
موږ ته دغه پوښتنه کړل شوې ده چې یو عدد ولیکئ چې د یویزو په مرتبه کې 4 او د لسزریزو په مرتبه کې 8 وي. یعنې مونږه داسې یو عدد باید پیدا کړو چې یویزه مرتبه کې 4 وي. یعنې 4 په یویزه مرتبه کې وي. بیا هم مونږه لسزریزه مرتبو کې څو یو. یعنې مونږه د مراتبو د حسابولو سره په هر مرتبه کې یو صفر لیکو. یویزه مرتبه خو شوې، لسیزه، سلیزه، زریزه، لسزریزه مرتبو کې څو ویلي؟ 8. ومولیدل؟ او یا زره 4. یا په همدې ترتیب سره که چېرته مونږ بل عدد داسې لاسته راوړو چې یعنې یویزه یې 4 وي، لسزریزه یې 8 وي. یعنې د دغې 4 یا 2 یعنې د یویزې او لسزریزې په منځ کې څو خانې دي یا څو مراتب دي؟ 3 مراتب، لسیزه، سلیزه او زریزه. مونږ یې کولی شو چې په مختلفو اعدادو 3 اعداد دلته څنګ په څنګ ولیکو. څنګه؟ لکه 8، 1، 5. 8 او یا زره 154. یویزه څه شی ده؟ 4. لسزریزه یې 8. دغه 3 د بین اعداد فرق نه کوي چې هر څه وي. ډېر ښه ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې تاسو به تر دې دمه پورې هیڅ کومه ستونزه نه لرئ. بیا هم راځو د خپل 4م سوال ځواب ته. دغه سوال چې مونږ ته ویل شوی یعنې 4م سوال پوښتنه څه شی دی؟ داسې یو عدد ولیکئ چې د لسزریزو په مرتبه کې 4 او د سلیزو په مرتبه کې 6 وي. کوم عدد دی؟ راځئ وسې مونږه د خپل د مراتبو د حساب سره یو ځای مخ ته ځو. کوم مراتب یا کوم مراتب چې دلته مونږ ته ذکر نه دي شوي هغه په ځای مونږ 0 لیکو. هغه مراتبو اعداد چې مونږ ته ویلي د هغې په ځای مونږ دلته څه لیکو؟ هغه راکړل شوي عدد لیکو. لکه داسې یو عدد ولیکئ چې لسزریزه مرتبه 4 او سلیزه مرتبه 6. یعنې د سلیزو نه مخکې مرتبه کې مونږ ته هیڅ نه دي ویلي. دلته سلیزه ده، یعنې د دې دغه 2 لومړني مرتبو کې څه نه دي ویلي. مونږ څه کوو؟ 2 صفره ږدو. ولې؟ ځکه چې د سلیزو نه مخکې مونږ څو مرتبې لرو؟ 2 مرتبې. بیا هم د سلیزې مرتبې کې مونږ ته ویل شوي بس هغه دلته 6 ږدو. د مونږه یویزه، لسیزه، سلیزه مونږ ته ویلي چې د لسزریزو مرتبې کې څو وي؟ 4. یعنې د هغې په منځ کې مونږ بیا هم دلته یو عدد لرو. هغه باید مونږ 6 ولیکو، یو ولیکو دلته. او لسزریزه عدد یې مونږ ته څو ویلي؟ 4. وګورئ ګرانو زده کوونکو، یو عدد مو داسې ولیکل چې د هغې سلیزه څو ده؟ 6. لسزریزه څو ده؟ 4. څنګه یې لولو؟ 1,600. ډېر ښه. په همدې ډول راځو مونږ د خپل 5م پوښتنې ځواب ته. د مونږه د 5م پوښتنه مونږ نه څه شی غوښتي دي؟ مونږ ته یې ویلي یو عدد ولیکئ چې د لسزریزو په مرتبه کې 9 وي او هم ووایاست چې دا عدد څو رقمونه لري. یعنې مونږه وویل چې لسزریزه مرتبه. د لسزریزو مرتبې تر مخې مونږ څو مراتبې لرو؟ یویز، لسیز، سلیز، زریز، لسزریز. یعنې چېرته که مونږ ولیکو یویز، لسیز، سلیز، زریز، لسزریز مونږ ته څو ویلي؟ 9 وي. اوس یې مونږ ته ویلي چې دغه عدد څو رقمي دی؟ 5 رقمونه لري. او څه لوستل کېږي؟ 90,000. ولې 90,000؟ ځکه چې د دغې عدد 4 لومړي ارقام څه شی دي؟ صفرونه دي. 5م ارقام یې 9 دی. یعنې دغه عدد د لسزریزو په خانه کې 9 راځي او د هغې لومړۍ طبقو کې صفرونه دي. نو مونږ وویل چې خپل دغه سوال پوښتنه په ښه توګه سره ځواب کړه. مونږ وویل چې یو عدد لسزریزو طبقه یې 9 ده، د هغې لومړي ارقامونه څه شی دي؟ صفرونه دي. یعنې یویز، لسیز، سلیز، زریز، لسزریز. او دغه عدد څو رقمونه لري؟ 5 رقمه لري. نو مونږ وایو چې 9 نوي عدد مو ولیکل. اوس وایو چې څو ارقامه لري؟ 5 ارقامه لري. په همدې ترتیب سره مونږ وایو چې د مونږ 6م پوښتنې ځواب لور ته راځو. د مونږ 6م پوښتنې د مونږ نه څه غوښتي دي؟ تاسو به یې انشاءالله هم چې اوس کولی شئ چې د ما سره یو ځای ولولئ او یا یې هم د ما تر مخې دغه سوال ځواب کړئ.
مونږ ته یې ویلي که چیرې د 100,000 په مرتبه کې یو رقم قرار ولري د لومړۍ او دویمې طبقې په نورو مراتبو کې 0 وي کوم عدد لاسته راځي؟ که چیرې د 100,000 په مرتبه کې یو وي او په لومړۍ ټولو ارقامو کې 0 وي مونږ وویل چې یویز، لسیز، سلیز، زریز، لسزریز په دغه ټولو ارقامونو کې څه شی وي؟ صفرونه وي او په سلزریزو مرتبه کې څه شی وي؟ یو وي یعنی 1 2 3 4 5 یویز، لسیز، سلیز، زریز، لسزریز، سلزریز مونږ ته ویلي چې په سلزریزو مرتبه کې یو وي او پاتې مخکې ټول ارقام نور څه شی وي؟ 0 وي نو مونږ وایو چې دغه عدد څو دی؟ 100,000 ولې؟ ځکه چې د دې اخرنی رقم په کومې مرتبې کې دی؟ په 100,000 مرتبې کې دی نو یو دی مونږ وایو چې 100,000 که چېرته دغه 2 وای مونږ ویل چې 200,000 سمه ده ګرانو زده کوونکو انشاءالله اوس بیا هم د مونږ په همدغه ترتیب سره د خپل ومې پوښتنې ته راځو ومې پوښتنې کې مونږ نه غوښتي دي چې په خپلو کتابچو کې یوه طبقې لرونکي جدول رسم او د دغه عدد لاندې جدول په اړوند مرتبو کې ولیکئ ګرانو زده کوونکو راځئ چې لومړی دغه اعداد په خپلو مرتبو کې ولیکو لومړی یا یویزه مرتبه کې څه دي؟ 4 لسیزه مرتبه کې 0 سلیزه مرتبه کې 1 زریزه مرتبه کې 0 لسزریزه مرتبه کې 8 ګورئ ګرانو زده کوونکو اوس دغه عدد چې موږ په خپلو مراتبو کې ولیکل څو رقمونه جوړ شوی؟ آفرین بالکل 15 رقمونه جوړ شوی یعنی 4 0 اوه 0 8 څنګه یې لولو؟ موږ وایو چې 8,904 څو؟ 8,904 ومو لیدل ګرانو زده کوونکو په ډېره ښه توګه سره موږ دا اعداد په خپل جدول کې څه کړل؟ طبقه بندي کړل او بیا مو هم په حروفو کې ولیکل نو انشاءالله چې تاسو به په دغه سوالونو کې هیڅ کومه ستونزه نه لرئ بیا یې هم یو ځل په خلاصه ورسره تکراروم لومړۍ پوښتنه مو وه څو اعداد ولیکئ چې د هغې لسیز 3 او سلیز یې 9 وي موږ ډېر داسې اعداد ولیکل 940 915 918 920 او 910 دا هغه اعداد دي چې لسیز یې 3 او سلیز یې 9 دي دویمه پوښتنه د مونږ وه یو عدد ولیکئ چې د سلیزو په مرتبه کې 4 او د یویزو په مرتبه کې 2 وي یعنی سلیزو کې 4 یویزو کې 2 وي چې لومړی د دغه دوو مراتبو په منځ کې یوه مرتبه راځي د لسیزو شي دغه لسیزو مرتبه هر څه کیدی شي مونږ 3 داسې اعداد پیدا کړل کوم اعداد وو 412 402 او 422 په همدې ترتیب دریمه پوښتنه وه د مونږ یو عدد ولیکئ چې د یویزو په مرتبه کې 4 او د لسیزو په مرتبه کې 2 وي یعنی یویزو کې 4 او د لسزریزو مرتبه کې 2 وي چې مونږ 2 اعداد پیدا کړل کوم اعداد ول 8,004 8,154 نن د هغه اعداد وو چې یویزه یې څه وه 4 او لسزریزه یې 2 څلورمه پوښتنه د مونږ څه وه داسې یو عدد ولیکئ چې د لسزریزو په مرتبه کې 4 او د سلیزو په مرتبه کې 6 وي مونږ دا عدد پیدا کوم عدد ول مونږ ویل چې 1,600 چې سلیزو مرتبه کې څه دي 6 او لسزریزو مرتبه کې 4 په همدې ترتیب پنځمه پوښتنه وه یو عدد ولیکئ چې د لسزریزو په مرتبه کې 9 وي او هم ووایاست چې دا عدد څو رقم لري یعنی لسزریزه عدد دا عدد 5 رقمي دی او کوم عدد چې جوړیږي 90,000 یعنی د مونږ په دغه لسزریزه مرتبه کې 9 دي او 4 لومړۍ مرتبو کې صفرونه دي نو دا عدد څه نومیږي 90,000 او 5 ارقام لري شپږم پوښتنه د مونږ وه که چیرې د 100,000 په مرتبه کې یو رقم قرار ولري د لومړۍ او دویمې طبقې په نورو مرتبو کې 0 وي کوم عدد لاسته راځي نو مونږ وویل چې دغه عدد کوم یو دی 100,000 ولې د شپږو ارقامونه جوړ شوی چې له سلزریز ارقام یا مرتبه څه شی دی یو او پاتې نور لومړي ارقامونه یا مراتب څه شی دي صفرونه په همدې ډول د مونږ اووم سوال یا اووم پوښتنه څه شی وه
چې په خپلو کتابچو کې یو طبقه لرونکي جدول رسم کړئ او بیا هم دغه موږ ته راکړل شوي عدد په دغه جدول کې طبقه بندي کړو او بیا یې هم ولولو چې دا عدد کوم یو و 8,904. انشاءالله چې تاسو بیا هم دغه پوښتنې او ځوابونه په خپلو کتابچو کې په منظمه توګه لیکلي وي، ځکه چې دا هغه پوښتنې دي چې تاسو د کتاب برخه ده او د تاسو ښوونکي به هم دغه پوښتنې د تاسو په کتابچو کې ګوري او بیا به یې هم لاسلیک کوي. نو انشاءالله چې تاسو هم کولی شئ چې لا نور تمرین وکړئ او په خپلو کتابچو کې په منظمه توګه ولیکئ. تر بیا هم بل لوست پورې موږ پاک الله سپارم. خدای پامان.